تقدیر کوي هم بس د خپل لاس بدلون غواړو خپل وطن په غېږ کې زندګي او سکون غواړو زندګي او سکون غواړو زندګي او سکون غواړو زندګي او سکون غواړو هغه موږ راټول یو چې کلونه مو دغې ورځو انتظار کوه زموږ ولسونه په ننګرهار کې له بېلابېلو ځایونو نه راټول شوي دي کوچنیان مو زلمیان مو پاخه عمر یعنې ټول په یو لوی خوشحالۍ باندې سره راټول دي او د دغې د کاهش خشونت په نامه باندې چې کومه پروسه ده چې د دې نه وروسته به حد اقل دغه 80% د طالبانو بریدونه کمیږي په دې سره توافق شوی دی یعنی د دغې خوشحالۍ باندې دا خلک سره راټول دي واقعا افغانان د سولې تږي دي د سولې وږي دي د سولې غوښتونکي دي د زموږ هر ځوان د دې ارمانجن دی چې یوه ورځ حد اقل په سوله ییزه فضا کې د سهار راپاڅېږي او تر ماښامه پورې خپل کور ته لاړ شي د شکر ځای دی حد اقل یوه هفته موږ ته وخت راکړل شوی دی چې په دغې یوه هفته کې هغې ولسوالۍ ته چې یو د ملي اردو عسکر په کلونو نشو ورتلی هغې ته د ملي اردو عسکر ورشي عین شکل باندې یو طالب چې کلونه هغه خپلې سیمې کې د خپلو هیوادوالو په وړاندې جنګېده هغه راشي خپلې کورنۍ سره په روغبړ او په رڼا ورځ باندې وګوري دا زموږ د ټولو لپاره د افتخار او د خوشحالۍ ورځ ده ده او له هر زیات خوشحاله یاستو چې داسې شپه روانه ده چې بعد له دې به موږ له جنګونو او له بد اوازونو په امن کې وو رښتیا هم اوربند چې دی او د جنګ بس کېدل چې دی د افغانانو په ژوند باندې ډېره اغېزه لري هم په اقتصادي لحاظه هم نور داسې اثر دی چې اړینه ده چې موږ تاسو له ژونده لرې وساتي له جنګه لرې وساتي دا چې په جنګ کې اوسېدل بدبختي ده او له جنګ سره خدای پاماني زموږ لپاره خوشبختي ده موږ هیلهمند یاستو چې انشاءالله موږ به تلپاتې سوله ولرو موږ به یو داسې ژوند ولرو چې ارامه هوسا او پرمختګ سره به پاتې ژوند وي انشاءالله زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون
غواړو زندګي او سکون د پرون راهیسې چې د تاوتریخوالي د کمښت نیټه اعلان شوې د ننګرهار ولسونه د خوښۍ احساس کوي او دا د تاسو ګورئ چې د بېګا راهیسې دوی راځي او په واټونو کې جشن لمانځي هم په دې اساس باندې د سولې ولسي حرکت نن د ټولو د ننګرهار د ټولو ولسوالیو څخه ملګري راټول کړي دي او راغلي دي دلته د تاوتریخوالي د کمښت خوښي لمانځي او دا هیله کوي د ټولو لورو د جنګ د ټولو لورو نه همدغه هیله کوي چې همدا د یوې اونۍ د تاوتریخوالي د کمښت نیټه دا وغځوئ ځکه چې ولسونه دې ته زیات خوشبینه دي دې ته ډېر زیات خوشحاله دي او خدای دې وکړي چې همدا د تاوتریخوالي د کمښت نیټه چې کوم تاسو یو اونۍ اعلانه کړې ده دا په دایمي اوربند باندې بدله شي او د بین الافغاني د خبرو د بین الافغاني مذاکراتو د راټولېدو سبب دې وګرځي ختم شي او داسې پاڅون غواړو تقدیر کوي هم بس د په خپل لاس بدلون غواړو خپل وطن پرې کې زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو بیګا 12 بجې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت اعلان شوی ده د طالبانو له طرفه د امریکایانو له طرفه او د دولت له طرفه دغه مشرقیوال ننګرهاریان راټول شوي دي د دې تاوتریخوالي د یوې هفتې اعلان سره خوشحالیان یې لمانځي ډولونه یې راباسلي دي او ملي سرود غږوي اتڼونه اچولي خو ورسره دا غږ کوي دا ناره کوي چې موږ دایمي اوربند غواړو زه په ننګرهار کې یو دوکاندار یم او نور د دې جنګ نه د لانجو نه ډېر ستړي شوي یو او نور غواړو چې په دې ملک کې سوله سوکالي راشي او امنیت راشي چې ټول افغانان په دې ملک کې په خوشحالۍ په ښه ژوند سره زندګي تېره کړي او وروره ټول ځوانان بهر ته ځي یو خوا بله خوا د همدې جنګو د لاسه د طالبانو د بل د وجې نه چې نور خدای پاک په دې ملک کې سوله سوکالي راولي چې په دې ملک کې کار پیدا شي زموږ او ولایتونو کې هر ولایت کې خپل ځوانان کار بار روزګار خپل په مخ باندې بوځي او موږ د دې جنګونو د 13 کالو کې نور ډېر ستړي شوي یو وروره او ټول ځوانان په دې پریشانه دي خفه دي والله د دلته سوله سوکالي عمري راولي زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو سوکاله ژوند غواړو سوله غواړو